په زابل مرکز کلات کې د سرحدي پولیسو لپاره د نوې جوړېدونکې ودانۍ د بنسټ ډبره د زابل والي او له مرکز څخه د راغلي مسؤلینو له لوري کېښودل شوه. د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست مرستیال په خپلو خبرو کې وویل چې د زابل د هوایي میدان اړوند د سرحدي پولیسو تعمیر د شاوخوا 19 میلیونه افغانیو په ارزښت په 2 پوړه کې په پاخه او اساسي ډول د زلمي صمیم ساختماني شرکت له لوري د کورنیو چارو وزارت په بودیجه د 1 کال په موده کې بشپړیږي چې 4 ادارې او 14 د اوسېدو خونې به ولري. نو دغه کوم پروژه چې ده دا په 1 کال کې تکمیلیږي او په هغه اساسي ډول به جوړیږي چې د مجاهدینو څومره ضرورتونه ورته هغه په دې پروژه کې ان شاء الله فضل باندې پوره او منظم برابر وي. دا پروژه 2 منزله ده او تقریبا 4 ادارې خونه لري او نور د مجاهدینو د ادارو لپاره چې څومره ضرورتونه هغه به دې کې حل او فصل وي. ان شاء الله مجاهدین بل دنه برخمن وي چې یو د لپاره بیا آینده کې کوم ستونزه نه وي. د زابل والي بیا زابلیانو ته د آبادی او بیا رغونې ډاډ ورکوي. هغه وویل چې د زابل د رغونې لپاره مو غوښتنې کړې او مسؤلینو هم را سره وعده کړې چې راتلونکی کال به د زابل د پرمختګ کال وي. نو په دې کې الحمدلله موږ د کورنیو چارو وزارت له طرف نه ټولو زابل ولایت ولسونو ته او قومونو ته ډاډ ورکوو چې الحمدلله موږ وزارت داخله او سره د ټولو وزارتونو چې دلته موږ سره واحدونه دي موږ ته کلک اطمینان راکړی ده د زابل ولایت د بیا آبادۍ دپاره چې په هغه کې بیا رغونه ده، سړک جوړونه دي او تعمیرات دي. دا که به انشاءالله موږ سره د ټولو وزارتونو په شمول د وزارت داخلي انشاءالله موږ سره همکار دي. د یادونې وړ ده چې زابل د رغونې له اړخه د وروسته پاته ولایتونو له جملې څخه دی، خو د اسلامي امارت په راتګ سره ورته توجه ډیره سوې.